سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې موضوع مې د انګلیسي ژبې شپږ اډوانس لغاتونه دي. نو له خیره سره زه په دې باور یم چې تاسې هغه نور لغاتونه زده کړي دي او دغه لغاتو ته بالکل 1.8% تاسې آماده یاست. نو اوس هم راځو موږ او تاسې اول لغات به د نن ورځې څه شي؟ هغه به indifferent وي. څه؟ indifferent لغات چې دی دې ته په پښتو ژبه کې بې پروا وایي، چې څوک د یو شي پروا نه لري یا مثلا علاقه نه لري، بې علاقې. نو دې لغات عباره څه ویل کېږي؟ indifferent ویل کېږي. نو اوس موږ تاسې وایو په جمله کې څنګه استعمالوو. people have become indifferent to the suffering of others. وایي خلک نن سبا د نور خلک چې په ټولنه کې د مشکلاتو سره مخ کېږي یا لاس او ګریوان کېږي، نو زموږ خلک چې دي هغه د هغه پروا نه لري، په کیسه کې نه یا مثلا د هغه سره کومک یا همکاري نه کوي. نو څنګه دا لغات استعمالوو؟ indifferent. نو په جمله کې تکرار وایم. people have become indifferent to the suffering of others in society. صحیح شو؟ دا د نن ورځې اولنی لغات و. دوم لغات به څه شي؟ irrelevant لغات چې دی دا چې ارتباط نه لري، مثلا یا غیر ضروري یا بې معنا یې. د مثال په ډول یو څوک دغه کوي د یو بحث کې یا موضوع په اړه باندې هغه د هغې سره ارتباط ونه لري. د مثال په ډول وایو چې هوا یخه ده، ژمی دی اوس. یو څوک راولاړېږي مثلا داسې بحث شروع کړي یا داسې بې معنا بحث چې هغه د ژمي د هوا سره ارتباط ونه لري. چې مثلا وایي یاره غوښې مې ډېرې خوښېږي، د چرګ غوښې یا مثلا د پسه کباب مې ډېر خوښېږي، ځکه چې د هغه د کباب او د ژمي د سړوالي موضوع یو له بل سره ارتباط یا اړیکه نه لري. نو په جمله کې څنګه استعمالوو؟ his speech was too long and filled with irrelevant idea یا details. صحیح شو؟ نو دا د خبرې وایي ډېرې اوږدې وې او د فقط ځینې داسې غیر ضروري معلومات ورسره ګډ کړل چې هغه ته ضرورت نه و. دې ته چې وایي irrelevant. بل لغات چې دی دا ډېر مهم دی او پروننسیشن یې هم یو څه مشکل دی، چې هغه به یې chaotic. ښه سمې تکرار کړئ. chaotic. صحیح شو؟ دا لغات چې دی ګډوډ، غیر منظم یا بیا منظمه، یا مثلا چې موږ په انګلیسي کې ورته وایي confuse، داسې مشوش حالت کې چې څوک اوسېږي. نو دا chaotic لغات څنګه استعمالوو؟ chaotic conditions follow the war in society. یعنی غیر منظمه یا ګډوډ حالات چې دی په یوه ټولنه کې د جنګ یا جګړو یا د غیر منظمېدو طرف ته یې بیایي. chaotic لغات چې دی دا غیر منظمه یا confuse. او دریم لغات څلورم لغات چې دی دا هم ډېر مهم دی. rudimentary. دا څو واره تکرار کړئ. rudimentary لغات چې دی دا ډېر ساده یا ډېر هغه اولني هغه بیسیک حالت کې شي، هغه اولني حالتونه کې شي. وایي مثلا یو څوک په یو شي باندې نه پوهېږي، یا مثلا زه د امریکا د ترافیکي اصولو باندې ډېر په ژور شکل باندې نه پوهېږم، یعنی مثلا ډېر سرسرکي پوهېږم یا ډېر داسې کم پوهېږم. نو دې ته rudimentary ویل کېږي. او په جمله کې څنګه استعمالوو؟ I only have rudimentary understanding of American culture. زه د امریکا د کلتور په اړه باندې ډېر کم پوهېږم، یعنی ډېر فقط هغه اولنیو اساساتو باندې پوهېږم. rudimentary دا لغات شولو. بل چې دی دا هم یو څه مشکل دی، پروننسیشن چې دی هغه tribal. څو وارې تکرار کړئ. tribal چې دی دا وول یا جزئی یا یو اندکترینه یا یو کوچنی څه ته ویل کېږي؟ tribal چې دی چې مهم نه وي، ضروري نه وي، اړتیا ورته نه وي. لکه مثلا وایي let's
stop arguing about such trivial topics. وای د ملګری سره مثلا خبرې کوي هغه موضوع د ارزښت نه لري یا مثلا موضوع ډېره وړه تاسې تر پښو سره نیولي هغه زموږ تاسې په اصطلاح باندې تر غوږو سره نیولي یې وایي دغسې ده بل وایي هغه دغسې نه دغسې ده نو دې ته چې وایي trivial یعنې کوچنۍ اندکترې نه نو وایي let's stop arguing on trivial topic وایي راسه چې د دې بې معنا خبرو ته د پای ټکی کښېږدو یا بس کړو یا نور ضرورت نشته چې په دې اړه باندې یا په دې موضوع باندې خبرې وکړو بل لغات چې دی derogatory لغات چې دی زه به بیا هم درته تکرار کړم چې دا مې یو څه مشکل دی derogatory disrespectful یا negative او دغه disrespected په پښتو کې راڅخه یو چې یو څوک یو چاته احترام ونه لري یا احترام قایل ونه اوسېږي derogatory ورته ویل کېږي دا لغات وای احمد apologize for his derogatory comment وای احمد چې د خپل دغه بې احترامه خبرې چې کړې وه د هغې لپاره یې بخښنه زما څخه وغوښتله او بله جمله ده وایي she told me I am fat don't tell to anyone in America because it is derogatory in American society or culture نو دغه د نن ورځې شپږ لغاتونه وه یو ځل بیا غواړم چې دا لغاتونه تاسو فقط پروناونس کړم چې څنګه پرونانسیږي indifferent irrelevant chaotic او rudimentary او همدارنګه پنځم لغات derogatory دا د نن ورځې شپږ لغاتونه وه خدای دې وکړي چې تاسې زده کړئ که خپل نور نظریات لري کومه پوښتنه لري ورباندې پوه شوي ناست په کمنټ کې ورته ولیکئ او زما چینل سره سبسکرایب کړئ د خدای په امان